اور ختیز دی ښه او خپل روډه زر زر روډه بیا خلک روسه غشکر غلی وروړي ابروز خو پکې هغه یو چې کوم دی هغه قلفي پکې راوړي او پیرې مراله تاسو او کنه سبا خلک په خپل خزم کارونه نه کوي لکه دا باز کار خو په کوي کنه نه کوي بیاریږي ته استاد نه اوس زه پیرې را دیږم مونږ به له پخو نو خو تاسو له مونږ نه شو هغه کړی چې تاسو دلته وړه مونږ پسې راوړي کې قلفي کې مراچولې مونږ بیا پیرې مو استاد 15 روپے پیرې کنه څه چل کې وو کنه واره نه کوي تم خپل روډه هم خرڅ نه کړی ګرمي سره ولی په مونږه پرې ګرمه کې نه پخو سو ولی مونږ سره دا اوس پني خونیو السلام علیکم کیسر استاد وعلیکم السلام سید رکی دا ولی ته خو په ډنګورو را دي کنه نو ولا تم د چا تاسو نه کې دا مرتکل وخلیو ما ولا دې ورانه والیو ما یار خو خیر شو او دا خو باندې ډیر زیات خپه شوم بس موټر سایکل هم خلک نن سبا ډیر ورانه چلی خدای دې وته بدنه کې هدایت کې وغوي په ځانم خو غینو قبل دی ول خو تا باندې مخ په ولاسونه ماتيږي او نن سبا چې وخت راغلی یاره چې څنګه ټر چې سوره پکې اکسیلیټر لا دغه ورکې مزه سړی دا ورکې نو څوک په تولیو چتای او څوک هم دا یو سپیډ کې راختی خدای دې خیر وکړي نو موټر سایکل چې په 120 کې راختا کې نو کاغه تم در سمخلو بریک دیونی نو په خپل باندې مخ په ماتي نو خدای دې خیر وکړي مړه باندې چا غلطی نه خوراشي پکې او بدل الله خیر وکي باقي دې الله خیر پکې واچي امين امين خو تلګو پرده کې لکه د درې خبرې دي ها ها تاجګل استاد او دغه غالي راواله دې ماشوم روړ دې بل ډوډۍ ته لګي صحیح ده دې سړی سکار دې ما سره راځه دا ولګه ورا ده صحیح راځه ها صحیح استاد راځه مزه ځان خوب نه کوي نو خو ته خپته ده او چې همیشه ونی مې بکور تیرا کړ او اسکلان چې کې خامخانو ملمانم لکه یو زید برازي کنه او تاسو لپاره خرچم کیږي ډیره زیاته بالکل نو ولا چې ذهن کې ممتر علي ها ګنې ټول بازار غټ بازار او خلک خو بګړي بالکل چا پسنیم ورغلی او اول چې خاص تا پسې عالم ها نو ما چې لګي پیسې د قرض را کړې یاره سیدا رکی تاسو ته د څه وخت کې زرا یاد شمه دا خو پیدا تاریخونه دي کنه پدې کې زدا وګریان ورکوما هغه ورو والا اکثر راځي زما وسره پدې تاریخونو باندې تاریخي خو دا 100 روپے د قرض پکار دي چې 500 روپے خوې کنه او نو دا را روان 1 تاریخ لبه ان شاء الله واپس په مې درکې دغه چې ازوی مې تنخواه والی کنه ها نو پیله به مې تعالی را لېګلی ها دې کار دې سیدا پیسې در کومه خو چې پاغه تاریخي خامخا راکې ځکه چې ما سره مګور دلته پردی وي خما چې خپل ني او کله د وړو ول راځي او کله د دړو ول راختی نو پیسې خو به درکم خو چې ګوره بیا خامخا راکې ان شاء الله وای نه نه کا دله خو پیسې ورکړه خو د خو یو کال مخکې د روټو پیسې پاتې دي کنه د خو هم لړو چو مکوا کنه مړه مم یاره و یار دا خبره راکې بیا مکوي چې قرض پیسې ورکم بیا پکې دا خبره مکوي بیا رم خرابېږي کنه یار ګاډي ماډ ولا جوړ خراب دي کنه دا څه او ټک ټک نه السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر بخیر کیسر ګلو چې دا ګوره تاسو سره موږ خو کړل یو میاشت یاد کړی و دا 2 میاشتې بعد د پسې رالم هلته زموږ هم بازارونه خراب دي ګډوډ دي ډوډۍ څوک ډېره خوري نه تا ته پته ده ګرمي ده مخکې د جیبې په حساب خو موږ ډوډۍ کمه خرڅوو که نه بازارونه خراب دي نو ما یې که هغه پیسې دې راته راکړه چې بس قصه ختمه شي مړه تا ته خو ګوره ما ویلي چې تنخواه راشي پیله به ما تاله ضروري او ګوره دا ګاډو ته وګوره نو تنخواه څنګه حالات داسې حالات دي زوی هغه میاشت کې تنخواه نه ده اخیستې نو کوم نه ده ورکړې ولا بنده شوې ښځه دا خو اوس 2 میاشتې اوس 2 میاشت کې مې ورنه کړه نو ان شاء الله د سوداګانې وداګانې ولاړې لمډېټ دلته کوو صحیح استاد دا قرض پیسې چې خلکو نه ورکوي دا په دغه وجه باندې چړه پې ولا ښه پوخ کې اوس زه هغه خپلو پیسو کې تا پسې ځم او راځم نو بس چې ریکه ولې مې پې پازه بیا ما خو تا سره ښه کړي که نه بد پیسې خو ستا امانت پیسې پرتې دي یاره موږ څه دغه کوو خو نه خو تا پیسې تاله به موږ چې کوم ځای نه م راوړي دي همغه ځای کې به یې درکړو ریکه دا راغی نو زه څه کوم دا دنیا هغه خبره باندې اوس لګیو دلته چې بازارونه خراب دي اورې
ګاډي ماډي نه خرڅېږي او زه الله به خیر کړي مړه ته ټینشن مه وهه نو موږ خپل هم خپې وو بازار خو ما نه دی خراب کړی که نه ما خو تا څخه کړي د بازار خو مونږ هم نه دی سبا خراب به کړی راپسې بیا راځم چې پیسې راځه راکړې سید استاد هسې مړه د ډېر وخت تعلق هم دی هغه پې خرابېږي سړیه نه لاړم حاجي صاحب ما لکه ما ته وي یو میاشت بعد یې در کوم دا دې 2 میاشتې بعد زما هم پردی پیسې وي وړو والم راپسې راختې دړو والم راپسې زما خو تا دوکان دی زما ډوډو دوکان دی او پرې په شکال کې خو څوک ډوډۍ نه خوري یاره چې بس پکې پیسې ډېرې وګټم الله به خیر کړي دا بیا دا مشر تاریو شي پته نه موږ څه داسې خلک نیو انشاءالله موږ ته خبره مې ما به ورته کولې دله مې کور کې درکړي چې دا داسې کار شروع شو که نه چې دا قرضدار تا پسې په خپله پیسې کور ته راوړي ټول خلکه به خلکو له قرض ورکوي انشاءالله موږ داسې کوو خو دا تا مونږ له خپې دا به ته هلته وګورې سر به دا به ته وګورې دا داسې خبره خو نه ده یار وخت چې راشي تا ته به خپله پته ولګي سړي ولاړ دي دوی په مخ ته ګوره ما ځای یو 10 ورځې ته وګورم یو 10 ورځې مې ته په مخ کتل 10 ورځې بعد برابر راځي څه دی داسې که نه انشاءالله سلو مخکې وروړي ول به ټیک شو ته راوړم به دې وګور خیر به گزاره به ها لښل روپیا وتل ته ته چې شربت دا خوب خوشاله بنا اوسه ډېره مهرباني ته کې نه ما مړه دغه پیسې مونږ نه دا باندې هم داسې کوو په ته پیسو مې کې دکان هم داسې پرېښې ستا په وجه باندې دکان پرېږدم اخو پردي خلک ریچارج یې پکې وکړ کړي هم روټۍ ټیم دی زه خدای دې خوشحاله د خپل جیب د باندې خورم ډېره مهرباني پیسو کې نه کټ کوم ما د خپل جیب چې دغه پیسې راکړه قرض مو بس کار به ختم شي زه لاړو زه خدای هم خوشحاله کا لاړم سړی پی کوه ته هغه خور مو خو څه کړی زه به کړه دې ته لوارم واو زه خدای ته خوشحاله کی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اما څنګه اخی څنګه چل دی یار سید استاد څنګه جوړ کې خو نه کنه لګو بس ته مړه ته لږ خو کې نه کنه. کې بنو مړه خو دغه کا بس دا پیسې راکا کنه یار ما مالي سلیله مې یو سلور میاشتې مخکې پیسې ورکړې دي او دغه بله میاشت کې در کوم دا بله بس راکا کنه مړه تاسو چې بس کنه یار لږ ګوره لږ کېنه لږ مشره دا عثمان دا سړیتوب دی کې بنه دا خدای ظالم یو په پټو کې رالي پټ پټ دا خو ماران ورځ په شکال دی خره چې مار نه خوړلی پرېږده په شکال او مار پرېږده د نستانه به هغه مارم خي په یو ځل درد دی بس ختم به شه ما ته خو ظالمه مونږ لري دونه څلور میاشتې مړه د تا په عذاب کړم او وایي مار ټک در نه کړي تا نه ما انکار خو نه دی کړی که ما انکار کړي چې نه در کوم خو بیا بېله خبره بس راکړه خو در کوم که نه تنخواګانې بندي تنخوا راشي انشاءالله زم څه ټیمه دا د ازمیر څه بار ملک مخکې بیمار وم اوس دا ټکې مې شکر دی طالب زه انشاءالله کور ته درلېږم دا ته څنګه خبرې کوې تا ته ما ګوره یو زبان کړی دی بس نن یې راکړه نن یې راکړه نن د زمانه نن مې مه په عذابوه بشې که نه ګوره زما خلکو خلک مې هم تنګوي که نه مړه راکړه بس یار راته څه کې مونږ خو تا سره ښه کړي سید استاد داسې خو نه ده که نه مړه هلته وړو وایه راپسې ځي راځي مړه بس دی که نه زموږ مشر ما ته وګوره مشر خیر دی روټۍ به هم خورو چای به هم څکو شربت به هم څکو انشاءالله داسې به نه ځي خدای به خیر پیسې ګوره نن یې راکړه په عذابوه مې مو ګوره بیا به یاره ته دغه پیسو خبره کوې یاره موږ سره یو شان خبره کوو ته بل شان خبرې کوې یار هم د پیسو نه نه اړه یار کله بیا راکړې یو خبره راته وکړه را بیا کې کله زه انشاءالله نه سیده بس لانجو ته یې ماړه وکړه یوه ورځ بس جنګ د سلګو منو د جنګ نه دا خره چې رې کې نو بس دی که نه یار په جنګ خو پیسې نه میلاوي که ته ما سره جګړه وکړې په جګړه پیسې په جنګ میلاوي څنګه نه میلاویږي په جنګ خو ته خو لږ جوړ شوی یم دا دی نو ته چې جوړ شو خو بس راکړه که نه د خدای مسلمانه بس دی که نه یار دا تنخوا بنده ګوره تنخواګانې څنګه راشي تا ما مې بچو ته ویلي دي مې ګوره زه خبر هم نیم کور ته یې مه راوړی ډایرکټ یې مې هغه له یو څه ښې کړي دي ګوره موږ ښه دې منو که نه چې ښه دې موږ ستا نه منو نو بیا به کله راځي سیده جړا راغلې ده تنخوا به کله راځي د خدای نه ویارېږي دا به کله راځي څنګه تنخوا شوه چې دا نه ورکوي مړه داسې بار ملک خوري دی چې سړی بس په ویزر تللی دی ولته بس کپي وله نه ورکوي دا خو دا ځای ورسې هغه نه چې چا څه کار کوي هغه پسې ورچوی دی سړي ته تنخوا ورکوي هلته ما په دې پردي قرض دی ویم دې نه نه دی کپیلان هم خري بار ملکونه خري ده په یو ټیم خو به درکړي که نه دا خو پاکستان دی پاکستان کې په ټیم ته ته پیسې نه میلاوېږي ښایي به درته یو ټیم په کور کې موږ ته پیسې نه میلاوېږي چې مور پلار نه پیسې ډو یورګه درکو سبا درکو او وروستو درکو نو دا ته بار دا ته موږ ته ټیمونه ځکه ښایې ته موږ ته ټیمونه ځکه ښایې ته موږ باندې د خلکو چل مې زده کوه موږ له راکړه پیسې یار درکو اوس په شربت کې سس کې هېڅ هم نه څکم بس لاړم زه نه خو بیا به راپسې راځم چې پیسې راکړې صحیح ده نه هېڅ هم نه کوم بس لاړم زه اوس خفه دی بس خو نه خفه نه ځم خو سبا به راپسې راځم خفه نه شې ګوره
سبا به راځم او سبا به نه پیسې لرم ښه بس یاسې بده خبره ده مړه تا پسې ځم او راځم او بده خبره ده که نه یار سبا به زه راځم ښه خزه الله دې مل شه څنګه چلې کیسریا خیر السلام علیکم څنګه دکان کې هم نه ښکاري یار بیخي پته نه لګي غیب شوي مړه مونږ به څه ښکاره شو یو سړي له مې قرض پیسې ورکړي دي او ځم او راځم او بسې او خپلې پیسې راله اوس نه راکوي نو داسې وایه که نه ما ته یو سړی معلوم دی هغې ته دل اخیستی شي نه نه مړه بس بدماشان او دغه خلک او پسې زه نه بوځم په خپله به یې راکړي خو لکه بد یې راسه وکړل نه نه بدماش نه دی هغه چل وردي هغه لږ پیسې به ورله ورکړي او بس به یې درته راواخلي ها نو سړی د کوم ځای دی او څنګه به ورسره میلو شو داسې چالو که خبر کلي ته ورشه که نه دغلته اوس یې تازه کډه راوړې ده چې رانه تپوس کوی ته شروزن ماما د کور کوم ځای دی به ډایرکټ پیرته خو ورشه هغه ته ووایه به درته راوالي بس پیسې به م وله ورکړم اوس خدای روستی خو چې ما له کار وکړي دې سړي خو ما له لوچ یار بس ټیک دی زه ورشه بس ښه بس شیروزن ماما ته خو ما پې کړې چې بس دغسې حساب کتاب دی نو وره زه یو ګیلاس شربت ویم ګیلاس شربت چې وڅکي او نو زه له به یخ شم بیا به نه خدای تا خوشحاله کړي ما دا ښه ده ما خوا ماشوم ضرورېږه ما ته یې ویل ته ودرېږه زه ورته اواز کومه دغلته چې یو سپی دی خوراک مراک کوي خوله در روانه شي به د سپي د یارې نه خوادر نه لرم او بس ما چې راځه چې ورشو چې دا پیسې چې راله وایې ټیک ده دا پیسې به له تېزه والم خو ګوره زما څه پیس دی هغه هلک ما ته ووې نو څو روپۍ به رانه وایې څو پیسې دي یاره 50,000 یې نه رانه اخېستې دي 50,000 دي خو یو 10,000 روپۍ به پکې مانه راکړې نه دا خو به ډېرې زیاتې شي که نه زمونږ دغه پیس دی وروره خیر ما سره لږه ګزاره وکړه دا ما خپلې پیسې دي بس یو 15,000 روپۍ به درکړم 15 نه بس یو 8,000 روپۍ به راله پکې راکړې ښه زه در به کړم راځه ته صحیح ده که؟ صحیح ده داسې خبره ده او پیسې به له تېزه الم او خو ته به خبره نه کوې نه نه بس زما څه کار دی نو چې ما په خپله ترې اخېستې شو نو ته به ما بوتلې هغه مخکې ورباندې باندې هم کړم ښه خو ته به خولې له وار ورکړې ته به دا نه وې ښه د بوسو سقی رانه جوړ کړه د هغه په مخ کې خو دا پیسې ترې راله راوایله پیسې اخیستل دا زما کار دی بس خوښه مې ښه خوښه مې راځه السلام علیکم وعلیکم سید بخیر سلام علي ورو السلام وعلیکم علیکم سلام وعلیکم سلام بخیر علي شیروزر ماما کینه شیروزر کینه مشره کینه څنګه چل دی استاد خیر صحیح ده جی پرون د پسې راغلم تا وې سبا به راځم ګوره زما ستا خورورولي ده تا ته چې به ما ویل دا پیسې پردی دي هغه د دې ملګري پیسې دي ما تاله درکړي دي نه ما یې کوس سره راکړې بس ډېره بخي تنخواګانې خو لا نه راغلې او تا ته خو مې څنګه تنخوا راشي تا له ما کور ته درلېږي کله به یې ورکې انشاءالله یو میاشت پس پیولی ورکړي تا ته چا ویل چې دا زما پیسې دې خلکو له ورکوه دا اوس ورپسې ځو راځو دا پیسې به ته راکې دلته ماله ما څه کړي وي دا راغی ما ته وایي ته راکړه لږې قرض پیسې نو زما خو بېله خوب شو که نه دلته درکې وژنم ته درکې وژنم صبر وکړه مه کوه یا لکه خلاص کړه ماما دربه کې خبره نه دربه کې خلاص کړه ماما خلاص کړه بس بیکاره انسانه بس خیر خیر دی دربه کې خیر دی کینه راځه یو بشیر څه بوشي کینه خیر دی لکه خبره خیر دی کینه دلته کینه بس کینه مکو هلا سمع تراشه کینه دی خو کینه مشره تم کینه استاد دی خو کینه رنگ ملاو پیسې بوس راشي کور نه براشي لکه صبر وکړئ الو یاره هغه شربال له خو لکه هغه په 15 لکه روپونه یو 50,000 روپۍ ورکړه چې ما هلته چوپال کې ناست یم چې راولېږي ملګري سره ناست دي څونه ټایم کې بس 15 منټو کې دننه زر راشه زر صاحب راولېږه اګاډې کور کې ولاړ دم هغې کې وایي راشه زر شاو 15 منټو کې راشي ښه بس انشاءالله پیسې را خدای به خیر کړي ښه لږ حوصله وکړئ کور کې د سره پرتې دي او 15 لکه روپۍ دي زما 50,000 یې تېن راکولي نو که دا رنګ تا لږ مخکې میلو کړو نو ما به دا دونه وال نه خوړی نو دا کوم اوس مې هم نه وي درکړي نو دا سړی خو دې پرې وژني تا دا څنګه کس راوستی دی یار تا خو ما دا ویډیم نو چې داسې کس ملګري زما دی او دا پیسې ما د نه اخېستې دي نو دا خو د خو ما نه وکتې دا خو ما اصولي دو نو پیسې خو به 2,000 دله زیاتې ورکوم ځکه تاسو ډېر غټ غوبل وکړو خو دې خدای څوک ستا قرضداري کوي نو دا خو هسې ګپ شپ و زه پکې تا دونه وټکولم
دا که زه ستا د رښتیا او قرضدار وم په سر من مې رانیستا